درنو لیدونکو د لومړۍ پاڼۍ پای یا د لومړي اننګز پای راورسېدل او بهترینه توپوهنه درې لوبغاړو د باندې امیر لپاره وکړه. لومړی ګلبدین نایب چې 25 منډې، ورپسې کې بیا شهزاد چې ډېره بهترینه توپوهنه وکړله، 88 منډې په 38 بالونو او په خپله لوبډلمشر چې واقعیت خپله ذمهواري او مسؤلیت یې په ښه شکل سره ادا کړ، 83 منډې ترسره کړې او مخالفې لوبډلې امو ته یې د 200 منډو ټارګټ کېښود، 199 منډې ترسره کړلې. د بند امیر لوبډلې اوس به نو د امو نهنګان راکوزیږي او دغه ټارګټ پسې به تک ګورو چې دغه ټارګټ چیس کولی شي او راړولی شي که نشي راړولی. موږ هم ورته په تمه یو، تاسو هم الله موږ سره په تمه اوسئ او د لوبې په اینډ کې د دوهم اننګز په پای کې به درته د مین اف د میچ سټایلش پلیر او همدا ډول نورو غوره لوبغاړو سره هم خبرې کوو. خو اوس نو د درې لوبغاړو په بهترینې توپوهنې سره ګلبدین حشمت او همدا ډول محمد شهزاد محمدي چې وکټ کیپینګ چارې مخ ته وړي او غټ مسؤلیت ورته غاړه دی. د لوبډلمشر وروسته چې ډېره ذمهواري هغه نو د وکټ کیپر سره د دې درې واړو لوبغاړو د ښې لوبې په پایله کې نو بند امیر وکولی شل چې د 200 منډو ټارګټ د امو لوبډلې ته ورکړي. اوس موږ هم په تمه کېږو د لوبې پای ته او د لوبې پای کې به د غوره لوبغاړو سره خبرې کوو او له هغې وروسته به نو یو ساعت یو نیم ساعت انتظار وروسته دوهمه لوبه پیلېږي چې د بوست او میسانک ترمنځ به وي. خو یو غوره خبر دا دی چې محمد نبي او رحمان الله ګربز چې زموږ ستاسو ملي اتلان او ستر ستوري دي، هغوی هم هېواد ته را رسېدلي دي او په راتلونکو لوبو کې به انشاءالله پر همدې میدان حاضر وي او د خپلو ټیمونو او خپلو لوبډلو سره به په ګډه پر همدې لوبغالي باندې لوبې ترسره کوي. له موږ سره اوسئ.